السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ملګرو په دې هیله چې روغ جوړ او په صحت منظم یاست تاسې ګورئ انلاین ورصفحه یوټیوب چینل او زه صفحه ملګرو بعد له څه وخت څخه راوروسته بیا هم زه تاسو ته داسې طریقه درښیم چې هغه طریقه په واسطه تاسې کولی شئ خپل عکسونه ډېر ډیزاین سره جوړ کړئ او ډېر ښکلي جوړ کړئ. نو تاسو زما دا تصویر ګورئ چې ما په دې ډیزاین سره جوړ کړی نو تاسو هم په دې ډیزاین سره جوړولی شئ. نو دا ډیزاین څنګه کیږي او څنګه موږ خپل عکسونه ډېر په ښایسته انداز او ښه ډول سره جوړولی سو نن په دې ویډیو کې درسره وګورئ. خو مخکې له ویډیو شروع کولو څخه زه تاسو درخواست کوم که چېرې زما چینل مو تر اوسه پورې نه یې سبسکرایب کړی نو پلیز دا سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د ګنټۍ نښانه ووهئ تر څو زموږ هر ویډیو تاسو ته زر ته زر در ورسیږي. راځئ چې ملګرو ویډیو شروع کړو. ښه ملګرو دا عکس خو تاسو ولیده نو د دې لپاره به تاسو پیکس 8 اپ را ډاونلوډ کړئ. زه به تاسو در وښیم او دا رنګ دا به تاسو ډاونلوډ کړئ. دا ما د ویډیو په ډسکرپشن کې ورکړل د هغې څخه به تاسو را ډاونلوډ کړئ. تاسو که پلی سټور لرئ پلی سټور کې بیا ولیکئ پیکس 8 دا اپ به تاسو را ډاونلوډ کړئ. دا به بیا خلاص کړئ. چې کله هم خلاص کړه نو دلته تاسو نه آی ډي غواړئ که آی ډي نه ورکوئ څه مشکل نه دلته به اسکیپ باندې کلیک کړئ. ده باندې هم چې کله اسکیپ باندې کلیک کړو ملګرو نو تاسو به دلته کوز راسئ دا به انتخاب کړئ. دا هم چې کله انتخاب کړو نو دلته به تاسو کوز ګورئ ډېر آپشن دی. دلته به ایډیټ فوټو دې باندې به کلیک کړئ. دې باندې هم چې کلیک کړو نو دلته تاسو هر عکس غواړئ هغه ډیزاین کولی شئ. ما له مخکې ملګرو دا عکسونه ډیزاین کړي دي. زه ملګرو نه غواړم دا عکس در تاسو ډیزاین کړمه او دلته به تاسو د قیچي نشان ګیټ آوټ په دې باندې به کلیک کړئ او دا به ټول داسې نشان باندې قیچي کړئ ترې. او بیا په دغه بر آپشن باندې کلیک کړئ. نو تاسې ګورئ دلته دا بیا لږ ځله دا شانته دا به سور کوي ملګرو. ښه ملګرو نو دا هم چې کله په دې شکل سره واړوو نو دا به تاسې ګالري ته ذخیره کړئ. نو ګالري ته هم چې کله ذخیره کړو نو بیا به بېرته تر ووځئ او بیا به هماغه رنګ چې ما تاسو ته ښودلی و هغه به کلیک کړئ دلته پرې. هغه څخه بعد به تاسې همدغه عکس چې هلته هم ذخیره کړی و هغه به بیا بېرته دلته راوړئ. صحیح دی ملګرو زه دا ویډیو دا نو د دې لپاره زه تیز کار کوم که چېرې تاسې سلو کار وکړئ نو دا به ډېر ښه جوړ سي. نو دلته باندې چې کله کلیک نو تاسو په دغه باندې کلیک کړئ. دغه باندې چې کله کلیک تاسو دلته سایز یې کمولی هم شئ ډېرولی هم شئ. ګورئ ملګرو صحیح دی. نو دا عکس تاسو چاته ښیي نو دا به وایي چې دا رنګ چا در باندې اچولی چې داسې در باندې ښکاري. صحیح دی ملګرو. دا اوس ګورئ صحیح دی ملګرو که دا بیا تاسو په دې اوکې باندې کلیک کړئ اوکې څخه بعد بیا په اوکې باندې کلیک کړئ او بیا دا دې ذخیره کولو لپاره بیا تاسو دا آپشن باندې کلیک کړئ او دلته به په دې ګالري باندې کلیک کړئ دا به ذخیره شي ګالري ته. ملګرو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. که ویډیو مو خوښه سوې ویډیو درسره لایک کړئ او چینل سبسکرایب کېدل مو درڅخه هېر نه سي. تر بلې ویډیو پورې خدای په امان.